سلام علیکم. وعلیکم سلام. کومه دې ښه یخې اوبه کومه دې نه داسې ګرمي وه داسې تږې شوم پر لرې را روان وم ډېر تنده لاسه بېسده کېدلم ورسره. خو دونه کار کوې دونه پیسې ګټې سر ته یې پټوې که څه چمبه کوې خوند به دې منیشټر څښلی وی یا ځان ته یې مزدور ودروه چې تا د خاص یخې اوبه راوړي. وروره ته څه وایه موږ په خپله مزدوران خلک یې ګډه زبل په مزدورۍ په روزانه کې ولاړ ته وه ځان ته یې دانه مزدور ودروه ته په کومه نړۍ کې اوسېږې؟ زه په هغه نړۍ کې اوسېږم چې فکر نه دی چې فکر بچایي پکښې کوي. ګوره ته چې کوم کار کوې مزدوري کوې ته په ورځ کې 15,000 افغانۍ ګټې ته واښه زه چې خالي په فکر کې پلان جوړ کړم او که دا پلان زه چیرې عملي کړم دا پلان عملي سي دغه کوم ځکه چې ته مزدوري کوې دې ځکې مالک به زه جوړ سم. ښه نو دا پلان چې در کوم ځای رسېدلی دی تېره هفته دې هم داسې وویل تا هلته یو چا غوښتی داسې ځای خزانې دا خزانې راکړه هغه څنګه سوې راودې کښې که دې نه اوس هغه پلان ته پرېږده زه چې یم اوس یو پلان لرم دا زما یو طرحه ده ته واښه زه غواړم چې یو غوا زما دا کار څه واخلم ته واښه ما سړی غواوې چې واخلم دغه غوا چې کله شیدې راته وکړه دا شیدې به واخلم په کلي کې به خرڅوم خو دا کله چې دغه شیدو څه پیسې په لاس رالې اوه په دې به کراره ولاړ شم چرګان به رانیسم چرګان به هګۍ واچوي دغه هګۍ څه به نور چیچان په لاس راسي ته واښه دا په زرګونو چیچان سي د دغه چیچان څخه به یو فرم جوړ کړم په دې فرم به ډېر پیسې وګټم یو موټر به رانیسم چې کله مې موټر په رانیوي ته واښه بیا ستا رقم لس دانې مزدوران ما ته ولاړې زما به خالي ما ته به ډوډۍ راوړي ته واښه چمپلان به راته سموي د هغه وروسته بیا چې لږ څه نور پر مخ لاړم بیا به شورم فعاله کړم شورم به وي د شورم څخه به ولاړ شي غټ تجار به راسره جوړ شي دې ته وایي فکر. ښه چې تا دونه فکر ولې دی ستا کار یې څه ته غوا راولې ستا کار دې خو غوا نه لري اول دانه ډنګر وچه کلکه بزه لري ته واښه او بیا ته به دا دونه چرګان دا چرګان به چیرې درې په ګرده کور کې یوه خونه لري هغه هم څڅېږي ګرده سری سری ده ته وایه ما به دونه غټ کاروبار چې دونه تجارت مې دونه ستا ورو لس مزدوران به ما ته خالي ډوډۍ راوړي. ګوره هر ګړی چې ته زما مخ ته منفي خبرې مه کوه زه خورا غټ غټ هدفونه لرم ستا د کم خلکو د هېواد اقتصاد خراب کړی دی زه چې دا کم پلانونه عملي کړم باره به بیا تاسو در معلوم سي هله به تا زور دا زه کله په تورو شیشو موټر کې سپور یم او په کلي کې تېرېږم کاش کې ما نو د پاره کم فکر کړی وای د پاره کم هدفونه مې درلودلی او د په هدفونو مې باور کړی وای باره بیا تا ته دلته زور درکړي ته وایې زه په تور شیشو موټر کې سپور یم دوړې هم درباندې وکړم سلام هم نه درته وایم داسې مخ ته په خار ته تېر کړم باره بیا تا ته معلوم سي. ښه هیله درلودل خو ښه کار دی سړی شي ته هیله لرې چې دا کار به زه وکړم او ستا په جیب کې د یوې هګۍ پیسې هم نشته ته وایه زه دونه چرګان رانیسم دونه چرګانو دغه به ودروم او په کور کې یوه خونه لري هغه نسې جوړوی هغه څڅېږي ته وایه زه به دونه موټران به یي تورې چښې به یي پر تا به دوړې دا کیسه دې پسې راخسې ده ستا ستونزه څه ده؟ ښه اوس ما نصیحتونه هم که وا ستا ستونزه څه ده؟ ښه ستا ستونزه دا ده ته وایه ښه سړی چې بانده خېږي سړی په اوله زینه کې اوله پلا په شا کښېږي کرار ځي بانده خېږي ته په اوله زینه کې داسې مه کوئ چې په اوله زینه کې پښه نه ایښې یو غورځېدلی یې بام ته سړی باید خپله خواري وکاږي مزدوري وکړي مزدوري حلال رزق وګټي دا مزدوري یو پیغور نه دی چې څوک یې چاته ورکړي دا چې ته دلته ناست یې د 50 کالو بس یې اوس خدای شکر عیدوالی 50 کالو بس یې د 15 کالو بس یې بعد هغه به هم ته نوی فکر کوې او نوی فکر یې په لاره اچولی نوی پلان لرم. ګوره خاکساره زه نه غواړم چې تر چا لاس لاندې کار وکړم زه غواړم چې خپل کار په خپله وکړم هېڅوک ما امر ونه کړي چې دا کار وکړه دا وکړه. ته دلته ناست یې په دا فکرو په دا سوچو په دا پلانونو سر نه سره ورځي شریکه ځه قرار به زه سبا د خیره بوځم کار ته ته وایه ښه قرار مر سره کار وکړئ څه وخت کار سره وکړه چې پیسې دې برابر کړې کار دې څه سره برابر شه بره خپل هګۍ رانیسه وروره خپل چرګان په رانیسه بره به دې کاروبار سره سم سي الله تعالی جل جلاله ووایي ته حرکت که زه برکت که وایي ستا په حرکت کې زه برکت یې ږدم. رښتیا دې ویل خاکساره په دا فکرو په دا سوچو سر نه سره وځي زه باید کار وکړم ته هره ورځ دا کار کوې ځان یې ستړی کړی دی روزه کور ته توده ډوډۍ راوړې هر څه کوې خو زه دلته یوازې فکرونه ومه هېڅ مې نه دي کړي. ته نو باید سبا سهار ته ځان اماده کړې سبا سهار په 6 بجې چې د خیره زه راللمه او الله به بیا ښه په خوشحالۍ سره ولاړ شو خپل کار ته آینده به دې سم نه سي. یاره خاکسار صاحب ښه دې راته وویله زه دې د خوبو سره ویښ کړم د خوبو سره نه سره ورځي
کور دې ودان مننه درته کوم و ته راځه چې زه دې بوځم پر کار دې نو وګورم ځه چې چې ورسو. کار څنګه دی شوقي ورته کېږي که نن ته راځه